دا د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کولالګو سیمه کې هغه کانکریټي سړک دی چې تازه چارې پیل شوي دي. د دې ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په دغه سړک څه باندې 60 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ملګرو ملتونو د یونپس دفتر له لوري ورکول کیږي. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست د برنامو امیر مولوي ضیاء الرحمن عابد امید راډیو سره په خبرو کې وویل یاد سړک چې 3.5 کیلومتره اوږدوالی لري د زرمت ولسوالۍ له 15 کلیو تیریږي او د پکتیکا ولایت د خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز له عمومي سړک سره نښلوي چې په جوړېدو سره به یې د یادو کلیو ترمنځ ترانسپورټي ستونزې خورا راکمې شي. د دې سړک په تطبیق سره د زرمت ډیری قومونه د شرنې او د ګردیز له عمومي سړک سره وصل کیږي او په دې سړک کې الحمدلله فی الحال د زرمت ډیرو ولسونو ته کاري زمینه برابره شوې ده. نورو هیوادوالو مسلکي او غیر مسلکي کارګرو ته زمینه پکې برابره شوې ده او د کار د کیفیت په مورد باندې موږ خلکو ته ډاډ ورکوو. د زرمت ولسوالۍ ځایي اوسیدونکی صالح محمد او حاجي مراد وایي د پروژو د تطبیق سره یې سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې او هم به سیمهوال پر وخت خپلو ورځنیو اړتیاوو ته ورسیږي او د ورته نورو بنسټیزو پروژو غوښتنه یې وکړه. ډېر مشکلات موجود و، دا سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و ورسره، اوبه به ډب پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وو، زنانه وې، ماشومان به دغه پیاده پکې روان وو په اوبو کې. دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لاره باندې ځي، نو د موږ قومونه خو منځو قوم خو اسې ځي، نو دغه عمومي سړک ختي سرې ده د ټول زرمت مابین ده د ساکو د دولزو داسې نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي او د دې سړک چې خلک ډېر خوښ دي. یاد دې وي چې د پکتیا د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو ویلي ځینو همکارو بنسټونو ورسره په دې ولایت کې د ورته او بېلابېلو نورو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلي کولو ژمنې کړې دي. حیران احمدزی، امید راډیو.